مینوالو ولګي تمام. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو ورستاسو ملګری احسان الله. ملګرو تاسو به د ګل چاهت دغه ویډیو کتلی چې هغه ګل چاهت دغه ویډیو کې سو ویل چې هغه زه ولګېدم. نو ملګرو د دې نه خو ډېرې معنی راتلی شي چې یاره دې کم باز باندې دا خبره وکړه او دې ولې داسې قسم ویډیوګانې خېجي او دې له ولې هغه خلک چې د لایک فالو ورکوي او دا په ټیک ټاک باندې چې دی ملګرو راج کوي. زه نن به چې دی تاسو ته بالکل یو اصلاحي پیغام ورکړو. ما پسې به ډېر خلک کنځل کوي چې یاره احسان بھائی ته دې ډمانو باندې ولې ویډیو جوړوې، یاره ته په دې خلکو پسې ولې ورپسې شوی. نو ملګرو زه به هر هغه کس پسې ویډیو جوړوم چې د هغه ویډیو کې زما د معاشرې دپاره یو ناسور دی، یو نسخان دی. ملګرو د ده ویډیو تاسو خپله وګورئ. ملګرو دا هغه اجلاګان دی چې کوم چې دی نو نه څوک په دونو له بوځي، نه چې دی څوک ویله ګیان هم نه چې د دې نه خلک چې دی نو ځان ډېر لرې ساتي. خو داسې خلکو سره بیا بل اپشن ختم شي چې یاره زموږ مارکیټ ختم شو، اوس به موږ څه کوو. دوی سوچ کوي، دوی بیا راسي ډایرکټ په سوشل میډیا باندې او په سوشل میډیا باندې هغه جانګي مانګي واچوي او هغه نرۍ کپړې واچوي او بس ورو ځان فیمس کي. نو بیا په سوشل میډیا باندې راپاسي او دغه شانتې خبرې کوي. ملګرو موږ به د داسې خلکو چې دی نو یو خلاف راوځو او د داسې خلکو چې دی مرتوړ جواب به ورکړو چې ولې چې یاره ستا نه زما یو ورور ته چې دی نسخان دی، ستا نه چې دی زما یو خور ته چې دی نسخان دی، ولې چې ستا دغه ویډیو هغوی وګوري، هغوی به د دې نه څه زده کړه وکړي. ستا د دې ویډیو نه چې دی ته خپله سوچ وکړه چې یاره د دې ویډیو نه به څوک څه زده کړه وکړي. هغه خلک، هغه زما میندې خویندې خو هغه دغه ستا د ویډیو وګوري نو هغه واپس چې دی که نه نو هغه دغې د زینهکارۍ سیټ له تلی شي، هغه چې دی نو لوپران کېدی شي. هغه زما وروریان د هغو په مزغو باندې عجیبه مصیبت راتلی شي. خو هغه زما وروریان ټولو ته وایم چې کوم د سوشل میډیا د لارې زما ملګري دي، هر یو ته وایم چې یاره د داسې غلطو خلکو خلاف راوځي او داسې ویډیوګانې جوړه کړئ. ملګرو دغه په سکرین به زه تاسو ته ویډیو ښیم چې یاره دې به دې ویډیو کې څه ویل. مینوالو ولګي تمام. وای وای ساجده، وای ساجده.